السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن راځو په پرایس پیت باندې غږیږو د هغې میشنو پښتو ترجمه کوو. پرایس پیت میشن په څلور ډوله دی. یو اکټیو میشن دی، چیلنج میشن دی، ایکسترا میشن دی، کولبیټریشن میشن دی. اکټیو چیلنج میشن ایکسترا میشن دغه چې دی وړیا دی موږ ته پوره کیږي. کله چې 25 لیول ورسېدو موږ ته بیا یو ډول سپینې سکې کواینس راکوي. کولبیټریشن میشن دا بیا موږ ته چې انلوک پریس پیته 500 یو سی باندې خلاصیږي. که د چیرته موږ 500 یو سی باندې دغه پرایس پیت خلاص کړو دغه کولبیټریشن میشن بیا موږ ته راخلاصیږي. که دا مو نه خلاص کړی 500 یو سی مو نه مصرف کړی دغه میشن موږ ته نه خلاصیږي. نن موږ راځو اکټیو میشن او چیلنج میشن پښتو ترجمه کوو. دا گیم ته د هیلېدل دی 3 ورځې، 5 ورځې، 7 ورځې او 10 ورځې. دغه ټول یو ډول میشن دی. 100 240 360 شپږ سوه نور هم دی. ملتونه مصرفول دي په گیم کې 80 150 300 او 450 نور هم دی. دقیقې مصرفول په کلاسیک موډ میچو کې به دغه دقیقې مصرفوي. نور په گیم د جریان کې کوم وخت گیم ته هیله شي د هیل شو مصرفيږي. په دغه چې دی دغه بیا د کلاسیک موډ میچ کې مصرفي. کلاسیک موډ کوم دا هغه دغه ده. دغه ټول کلاسیک موډ نقشې دی. رنګل دا لیویک رینډو ماپ سنهک میمار ویکینډي نفا کلکاین دغه ټول کلاسیک موډ د میپ دی. دغه میشن چې دا گیم ته به داخليږي یو ورځ او دغه میشن چې دا 80 دقیقې به مصرفوي په گیم کې. اوس راځو چیلنج میشن ته. دغه میشن چې د لاس نه پر وژل دي تخت په جریان کې په کلاسیک میموریال کې دغه درې یو ډول میشن دي. 2 لایک 15 لایک 10 لایک ورکول د خپل ملګرو ته. دغه درې هم یو ډول میشن دي. 300 500 300 هیلپ مرسته کول د خپل ملګرو سره. دغه درې هم یو ډول میشن دي. 2 لاس 15 میچ کول دي د خپل ملګرو سره. دغه درې میشن هم یو ډول دي. 2 نفر 15 او 10 نفر وژل دي د 100 مترو په اندازه کې. دغه میشن چې د 15 نفر وژل دي د تیښتې په جریان کې. دغه درې میشن هم یو ډول دي. 2 او 15 نفر وژل دي د په موټر باندې یا موټر څخه ولې په موټر باندې ووهي. دا هم 300 یو ډول میشن دي. دغه 2 هم یو ډول میشن دي. 3000 او 15000 متره موټر چلول دي. منیسټر ټرک پنځور کې تر تخکار دغه موټر به چلوي. دغه 2 میشن هم یو ډول دي. پورته کول دي د ایم شمزدا په 5 گیمو کې او 8 گیمو کې. دغه میشن د خپل ملګری سره مرسته کول دي. 5 نفر وژل دي د منډې یا د تیښتې په جریان کې. د چیلنج میشن او اخیری درې وروستنی میشن هم یو شان دي. 2 15 او 10 نفر هیټ کول دي. هیټ معنی دی چې یو ډاز ولګي یو هیټ حسابيږي او 2 ډاز ولګي 2 هیټ حسابيږي. دا و د اکټیو چیلنج میشن او پښتو ترجمه. ایکسترا میشن کولبیټریشن میشن به پرتلونکي بل ویډیو کې منا کړو. د نورو خيستا ویډیوګانو او معلوماتو لپاره افغان گیم پیج در سره فالو کړئ. ویډیو لایک تاسو کوم وختونه وړاندیز یا په میشنونو نوې پوښښوي په کمنټ کې راته ولیکئ.